بسم الله الرحمن الرحیم. د دوحې تړون چې کومې برخې وي او په اسلامي امارت پورې اړه لرله هغه الحمدلله عملي سوي دي. تاسو په جریان کې واستاسې هلته څلور عمده خبرې وي. یوه دا وه چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالیږي او تر اوسه پورې الحمدلله نه ده استعمال سوې. او بله د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالوي شو 14 میاشتې هغه په هغه شکل باندې عملي شو. او بل بین الافغاني مذاکراتو هغه شروع شو چې نتیجې ته نه ورسېدل. او څلورمه خبره د اوربند وه چې بالاخره اوربند ته ضرورت پاته نه شو، بالکل هغه په اصطلاح اور ختم وشو، یعنې هغه د جنګ پای ته ورسېدو. نو په دغو برخو کې چې کوم مسؤلیتونه د اسلامي امارت وو هغه په ښه شکل باندې عملي شو، او کوم مسؤلیتونه چې مقابل لوري ته راجع وو متاسفانه په اولو شپو کې دا خبره وه چې په لنډو څو ورځو کې به 2-3 میاشتو کې به 15,000 بندیان ازادېږي. هغه خبره 8 میاشتو 10 میاشتو ته وغځېدله. بیا د هغه په تعقیب باندې دا خبره وه چې بین الافغاني مذاکرات به شروع کېږي، هغه شروع شو. او په هغه باندې بنا دا و چې په 3 میاشتو کې به پاته ټول بندیان ازادېږي، خو متاسفانه هغه آزاد نه شو تر څو موږ پخپله آزاد کړو. او بله خبره دا چې له دې نه وروسته به امریکا د اسلامي امارت ټول غړي له تور لیست نه باسي او بندیزونه به لرې کوي له بین افغاني مذاکراتو له شروع کېدو نه 3 میاشتې وروسته. هغه هم ونه شو. نو دا د مشروعیت خبره چې مونږ کوو او تاسو هم اشاره ورته وکړه چې باید بین الافغاني خبرې شوي وای او تمه همداسې و چې تاسو به هم د دې حکومت برخه وای او غوښنه برخه به وای د دوحې تړون نه وروسته به یو حکومت جوړېدو، خو داسې ونه شول. فکر کوئ ولې ونه شول؟ نو لویه خبره دا و چې یو کوم کسان چې په کابل باندې واکمن وو هغه هم نظره نه وو، هغه یو متحد ټیم نه وو، هغه ژمن نه وو. هغوی په حکومت جوړولو کې د مذاکراتو په کامیابۍ کې خپل تاوان لري. حتی هغوی په خپل مابینځ کې ګوره نتیجې ته نه سوای رسېدلی. انتخابات به یې وکړو، 8 میاشتې بعد به یې نتیجه نه سوای اعلانېدلی، بیا هم بیرته جوړجاړی وکړو. نو مقابل طرف کې نه عزم او نه وحدت و. دوه خبره دا وه چې هغوی سره واک هم نه و او واک له بهرنیانو سره و. بهرنیانو په هغه برخه کې چې د دوی اختیاراتو موږ نتیجې ته ورسره ورسېدلو او یو توافق باندې عمل وشو، هغه د دوی ووتل. پاتې شو د افغانستان شړېدلې اداره په هغه وخت کې هغه نه هغوی نور اداره کولی را کنټرولولی سوای او نه یو واحد دریځ خپلولی سوای او نه هغه خلکو کې داسې خلک وو چې هغه په افغانستان کې ښې ژورې ریښې ولري او افغاني و اسلامي ګټو ته د اولیت حق ورکړي. نو زه فکر کوم عمده دلایل دغه وو. البته د تیر حکومت چارواکو مخکې ویلي اوس هم دا وایي چې دوی ژمنو خبرو اترو ته پخواني ولسمشر غني هم دا خبره کړې وه. خو په هر صورت خبره چې تاسو ته راجع ده د نړۍ لیوالتیا هم په پیل کې دا و چې تاسو دومره ګوښه نشئ لکه چې دا اوس ګوښه شوي یاست. ولې داسې شوله چې حکومت مو ګوښه دی لا تر اوسه هم نړیوال مو په رسمیت نه پیژني؟ نو دا پوښتنه خو باید له دوی نه وشي چې ولې دوی هغه له اصولي لارو نه هغه اړیکې نه ټینګوي او ولې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. تر کومه حده چې په موږ پورې اړه لري، نو یو حکومت چې جغرافیا ولري، حدود ولري، ولس ولري، بیا تسلط ولري، بیا امنیت راوستی سي، همدغه په بین المللي اصولو کې د پیژندلو شرایط چې هغه موږ پوره کړي دي. خو دوی وایي کنه خلک هم دا وایي، نړیوال هم دا وایي چې دغه شرایط چې تاسو اشاره ورته وکړه دا تاسو لخوا سختیږي ځکه په رسمیت نه پیژندل کیږي. یعنی دلته که د امنیت ضرورت امنیت خو د موږ لخوا نن ورځ په ورځ کیږي او که دلته د حکومت ټینګوالی هغه ورځ په ورځ نور هم ټینګیږي. که له دنیا سره د تعلقاتو خبرې نو د موږ ورځ په ورځ تعلقات هم کیږي. دا د تاسو ویني په دې یو نیم کال کې افغانستان سره د اوکراین جنگ شروع شو، ټول نړۍ د اقتصادي کړکېچ سره مخ شو، خو موږ بیا هم افغانستان ته ټول لارې خلاصې وساتلې، له ټول همسایګانو سره ښې اړیکې وساتلې او په دې وخت کې وتوانېدلو چې خپلو شپږو سره ګاونډیو هیوادو ته او له هغه نه ورهاخوا قزاقستان ته، روسیې ته، سعودي ته، قطر ته، ترکیې ته، ځینو نورو هیوادو ته، مالیزیا ته خپل ډیپلوماتان ولیږو او خپل سفارتونه را سره همکار شي. له هغوی هیوادو سره راشه درشه زیاته شوه، اقتصادي راکړه ورکړه تر پخوا زیاته شوه. زه نه پوهېږم چې نور کوم شرایط دي چې موږ ته څوک واضح کړي چې هغه د رسمیت پېژندلو لپاره اړین وي او موږ یې ترسره کړو. ما ته خو له دې نه ورې خواته
داسې شرایط چې هغه د په نړیوالو اصولو کې وي او یا د په د سیمې په اصولو کې یا د په اسلامي اصولو کې نه رامني. خو متقي صاحب تاسو وینئ د مطبوعاتو نه یم اورې نړیوال هم دغه اشارې در رسوي چې ځینې شیان شته چې ستاسو نه تمه دا ده چې هغه عملي کوي، مثلا د ښځو د حقونو مسله ده، د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو مسله ده، د هغه حکومت مسله ده چې په هغې کې نور خلک هم وي، یوازې ستاسو له ملګري پکې نه وي. دغه ټول هغه شیان دي چې خلک درنه تمه لري، هم نړیوال او هم افغانان. زه وایم نړیوال باید له موږ نه هغه تمه ولري چې هغه دوی خپله هم پخوا عملي کړې وه او هغه چې دوی خپله نه دي عملي کړې او په تېرو معاصر تاریخ کې هم مثل نسته، نو هغه تمې دې له موږ نه لري. یعنې اوس آیا د کمونستانو حکومت ټول شموله وو او که د مجاهدینو د استاد رباني و د صبغت الله مجددي صاحب حکومت ټول شموله وو او که بیا په بن کې د واتو کسانو جوړ شوی حکومت ټول شموله وو او که بیا په کابل کې د دوو ټیمونو چې په حقیقت کې یو ټیم بیا سره دوه سوي وو دغه حکومت ټول شموله وو، نو که دا چېرته شرط وي د ټول شموله دا په نورو دنیا کې ولې شرط نه ګرځي؟ دوبه خبره دا ده چې دلته ټولې هغه چارې چې نړیوالو نه سوی ترسره کولی، لکه امنیت دلته هغوی نه سوی راوستی، اوس راغلی د ټینګ سوی ده. دلته دوی متقي صاحب کله چې تاسو د تیرو حکومتونو یادونه کوئ، دغه حکومتونو خو داسې نه وکړي چې جونې مثلا د ښوونځیو نه منع کړي یا ښځې له کاره منع کړي، هغوی خو دا کار نه وکړی. ګوره په هغو برخو کې چې ورته ضرورت اوس هم په ډېرو برخو کې هغه د ښځې کار کوي، همدا اوس فلحاله یوازې د معارف په وزارت کې 2,000 ښځینه کارمندانې استادانې هغه د په دندو باندې بوخت دي، 14,000 یوازې په صحت عامه کې په دندو بوخت دي. صحیح ده په ځینو برخو کې محدودیتونه راغلي. دلته ما درته اوس یوه موضوع خو نه ده، دلته د مخدره موادو غټه موضوع موږ حل کړه، دلته د امنیت غټه موضوع موږ حل کړه، دلته له ګاونډیانو سره د سرحداتو خوندیتوب دا موضوع موږ حل کړه. د دې نه ورې خواته د اقتصاد په برخه کې د سیمې په ټولو هیوادو کې یوازینی هیواد افغانستان ده چې کرنسي او پیسې ثبات پیدا کړو. تاسو به اورېدلی چې نړیوال بانک د موږ په اقتصادي تګلاره باندې اعتراف وکړو چې مثبته ده. تاسو به اورېدلی چې د کړکېچ نړیوالې ادارې دا خبره واضح کړه چې افغانستان د فساد په برخه کې 40 قدمه راپورته شوی. متقي صاحب دا خو مني نړیوال هم در سره مني چې تاسو امنیت راوستی دی، د مخدره موادو خبره هم افغانان او هم نړیوال در سره مني، خو ستونزه په څه کې ده چې دا ما چې مخکې اشاره ورته وکړله، مثلا د نجونو د تعلیم مسله شوله یا د ښځو د حقونو مسله شوله یا ستاسو په حکومت کې د نورو کسانو د مسلکي کسانو د ورګډېدو خبره شوله، نو په دې کې ستونزه څه ده چې تاسو یې نه پر ځای کوئ؟ ګوره که د موږ په حکومت کې مسلکي کسان نه وای، بیا به د موږ د حکومت چارې نسبت تیر حکومت ته نه ښه کېدلی، بیا به دلته د کوشتېپې غوندې د لوی کانال پروژې نه پیل کېدلی، دلته به بیا د اریانا هوایي شرکت عواید تر پخوا نه ډېرېدلی، دلته به د موږ صادراتو تر پخوا نه ډېرېدلی، دلته به بیا د موږ په اداره کې فساد دومره نه کنټرولېدلی. دا د دې معنا ده چې دلته الحمدلله کدرونه شته، دلته داسې نه ده لکه څنګه چې تبلیغات کېږي، نو دا یوه مسله. خو معمولا د دولتونو دپاره متقي صاحب د دولتونو دپاره اصول او معیار دا وي چې هغه یو چوکاټ لري، هلته یو اساسي قانون وي، هلته مثلا انتخابات وي، هلته داسې یو څه وي چې خدمتونه خلکو ته په نورمال ډول ورسیږي. فکر کوئ چې ستاسو په حکومت کې دا ټول شته؟ ته فکر کوې چې په ټوله دنیا په ټولو حکومتو کې انتخابات شته؟ په ځینو کې شته، په ځینو کې نشته. په هغه د موږ حکومت په هغو ځینو کې راولسیا نشته. خو خبره دا ده چې کله چې موږ د مثلا د هغو حکومتونو خبره کوو چې انتخابات پکې نشته، هلته خو بیا یو نظم شته، یو چوکاټ شته، اساسي قانون خو شته. مهمه دا ده چې د نظم تعریف وسی. که نظم دې ته وایي چې جنگ دې ختم شي، امنیت دې ټینګ شي، اقتصاد دې وده وکړي او ولس دې آرام شي او اشغال دې پای ته ورسیږي او سرحدات دې خوندي شي او ادارې دې فعاله شي، هغه خو دلته شته. او که نظم یو بل شي ته وایي کېږي، هغه بیا تاسو راته معرفي کوي یوې څه شی ده. دا د هغه خبره تاسو ډیره کوئ چې امنیت مو راوستی دی، جګړه مو پای ته رسولې ده. پوښتنه دا پیدا کېږي چې کله چې تاسو کابل ته راننوتئ، په همغه ورځو کې دا خبره عملي شوله چې جګړه پای ته ورسېده، امنیت راغی، نو خو د هغه نه وروسته خو بیا څه د پاسه یو نیم کال تیر شو، تاسو اوس هم همغه لاسته راوړنې یادوئ، له هغه نه پرته نور هم خلک خدمتونه غواړي، د حکومت لخوا کارونه غواړي، او دا هغه څه دي چې تاسو پکې کمزوري نه یاست؟ ګوره افغانستان ته باید هغه د نړۍ د پرمختللو هیوادو په سترګه ونه کتل چې افغانستان د درېیمې نړۍ هیواد ده. افغانستان 40 کاله جنګ ځپلی هیواد ده.
هغه خدمتونه چې دلته اړین دي هغه باندې کار شروع ده. دلته نه په مخابراتي سیستم کې مشکل راغلی، نه د ترانسپورت په سیستم کې مشکل راغلی، حتی د صحت په برخه کې نوي په سلهاو کلینیکونه جوړ شوي دي، نه په هغه کې څه مشکل راغلی ده. د معارف په برخه کې یوازې په روسه کال موږ 40,000 نوي بستونه ورکړو چې د معارف لمن نور وغوړېږي. پخوا په 15% خاوره کې د معارف خدماتو اوس هغه د 100% خاوره کې رسیږي. همداسې که بله برخه راواخلو، بله برخه زه نه پوهېږم چې دا مشکل په کوم ځای کې ده. آیا د موږ په تجارت کې کوم مشکل راغلی ده، د موږ په نظم کې کوم مشکل راغلی ده؟ نو مشکل خو الحمدلله نشته، بلکې ما درته وویل چې د موږ د هیواد اوس په ډېرو برخو کې د سیمې تر ځینو هیوادو الحمدلله په ښه حالت کې ده. متقي صاحب په ښه حالت کې خو تاسو وایي چې دی خو که چېرته موږ هغه منظم چوکاټ چې موږ اشاره وکړه مثلا په نړیوالو اړیکو کې که فکر ورته وکړو، تاسو په ملګرو ملتونو کې استازی لا نه لرئ، نړیوال مو په رسمیت نه پیژني، په کابل کې د ټولو هیوادونو سفارتونه نشته، که چېرته دا ټول شیان نه وي فکر نه کوئ چې هغه نظم چې تاسو غواړئ چې رامنځته شي، دغه مرستې چې در رسیږي افغانستان ته دا په پوره ډول خلکو ته ورسیږي، فکر نه کوئ چې خنډونه به پکې وي؟ که تاسو نړیوالو بشري نهادونو نه پوښتنه وکړئ، له نړیوالو سازمانونو نه، هغوی خپله په دې اعتراف کوي چې په تېرو 40 کالو کې په لومړي ځل د موږ مرستې د افغانستان ټولو برخو ته ورسېدې. په تېرو یو نیم کال کې په ټول افغانستان کې په بشري مرستو په ویش کې هیڅ نوع مشکل نه ده رامنځته شوی، واسطې نه دي پکې چلېدلې، شفافیت رامنځته شوی ده. دا خو یو ښه پرمختګ شوی ده. بله خبره دا ده چې د سیمې هیوادونه اوس الحمدلله که د موږ شپږ ګاونډي هیوادونه دي او که د سیمې ځینې نور هیوادونه دي، ټولو سره ښه راشه درشه لرو. په اقتصاد او په تجارت او په ترانزیت کې تر پخوا موږ په مخ تللي یو، عواید هم تر پخوا ډېر شوي دي. پخوا به د 80% بودیجه له خارج نه تمویلېده او جوړېده، اوس د موږ 100% بودیجه خپله ده الحمدلله. همداسې او پاتې شو هغه هیوادونه چې له موږ سره 20 کاله جنګېدلي دي، هغه نو باید موږ دا توقع ونه کړو چې اوس په موږ ګلان وشیندي او موږ باندې د ټولې دروازې خلاصې کړي. البته دا توقع لرو، دا امید لرو چې سوکه به دا وضعیت هم ښه شي او الحمدلله تاسې وینئ چې موږ اوس هغه د په ډیپلوماتیکه برخه کې هم مخته روان یو او په کور دننه لویه خبره دا ده چې په ټول هیواد کې نه چاپی شته، نه جنګ شته، نه بمونه شته، نه یو ګز ځمکه د مخالفینو په لاس کې شته، او نه دا هیواد کې څوک داسې شته چې له دې وجې د له هیواده فرار شي او وطن او کلی کور د پرېږدي چې هغه سیاسي مخالفت لري. نو دا یو ډېر لوی پرمختګ د سره او د ګاونډیو خبره چې تاسو وکړله له پاکستان سره د افغانستان اړیکې تاسو څنګه تعریفوئ؟ لکه له نورو ګاونډیانو سره چې یو مثبت اړیکې غواړو، همداسې له دې سره غواړو. تاسو وینئ چې له دې سره هم صادرات او واردات تر پخوا زیات شوي دي. البته که کله کومه کړپه راغلي، کوم مشکل رامنځته شوی، هغه هم په وخت سره حل شوی ده، نو کومه لویه ستونزه وجود نه لري. البته سوکه به دا وضعیت نور هم ښه کېږي انشاءالله. نو فکر کوئ چې ډېرې کم ستونزې دي؟ ځکه دا وروستیو کې دا دی مثلا د تورخم لاره بنده شوې وه، د بندیانو موضوع ده چې 800 بندیان یوازې په کراچۍ کې دي، همداسې د ویزو ستونزې دي، د ټي ټي پي موضوع چې پاکستان ستاسو سره دغه ستونزه لري، معنا دا چې موضوعات ډېر دي او سخت دي. مشکلات خو په هر ټولنه او په هر کور او په هر کلی او په هر هیواد کې حتما راځي. مهمه دا ده چې حل موجود وي. اوس که د موږ په تیر ټول کار کې یو واري د 15 ورځو دپاره د بولدک لاره بنده شوې ده، یو وار د 15 ورځو دپاره د تورخم لاره، دا ډېره لویه خبره ده چې نور 12 میاشتې دا لاره خلاصه وه. همداسې د موږ لاره ګوره د اورګاډي لارې د څو شپو دپاره له ازبکستان سره هم بنده شوه، د سټیم بیرته خلاصه کړه. مهم دا ده چې دلته یو عزم او یو اراده او یو نظام موجود ده چې که مشکل پیښ شي هغه په وخت سره حل کوي. د بندیانو موضوع تاسو یاد کړه، له وخته په میلیونونو مهاجرین په پاکستان کې اوسي او هغه په بندیخانو کې هم د هغوی بندیان شته، خو اوس تاسو وینئ چې موږ یا د پوجو را خلاصو او مصرف هم پې کوو او بیرته خپل هیواد ته هم راستنوو. هغه څه صفات دي په هغو باندې هم خبره کړې ده، هغه به هم راخلاصي او د نویو نیونو مخه هم نیول شوې ده. نو دا هغه کارونه دي چې په وخت باندې اجرا شوي دي. دا خپله د موږ د یو ښه نظم او د یو ښه حکومتولۍ نمایندګي کوي چې که مشکلات پیښ شي موږ په وخت حل کړي دي. د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هغه څه چې زړه مو غوښتل شوي دي او کنه، ځکه چې موږ مخکې چې دغه ستونزو ته اشاره وکړله چې په دې برخه کې لا شته، فکر کوئ چې تاسو په خپله هغسې چې ښایي بریالي نه وئ او که خنډونه درته جوړیږي په داخل کې؟ د اوسنیو شرایطو حالاتو
تیر شل کلن جنگ ته په کتو سره او په هغه غلیمان چې موږ لرو دغه هڅو ته په کتو سره زه فکر کوم موږ بیا هم ښه روان یو، ځکه موږ د ډیرو هیوادو سره ښې اړیکې لرو، موږ د تجارت په برخه کې لاسته راوړنې لرو، ښه راشه درشه لرو او تر ډیره حده پورې ډېرې ستونزې حل کړي دي. هغه لوی هیوادونه چې تر ټولو زیات افغان مهاجرین کې اوسي هغه موږ ټول د هغوی سفارتونه ټول خپل کړي دي. نو زه وایم په دغسې حالاتو کې همدغه دومره رفتار د توقع سره سم ده، له دې نه زیاته توقع موږ هم نه لرله. او غلیمانو خبره چې تاسو یاد کړله لږ واضح کړئ، غلیمان څوک دي او فکر نه کوئ چې د دې وخت را رسېدلی دی چې د غلیمانو په ځای دوستان پیدا کړئ؟ د موږ هم همدا کوشش ده چې موږ اوس یو متوازن سیاست غوره کړی ده او موږ نه غواړو چې په راتلونکي کې افغانستان د لویو قوتونو د مقابلو او د منفي سیالیو ډګر وي. کوشش هم دا ده چې افغانستان د اقتصاد مرکز شي، د اتصال مرکز شي، د ترانزیت مرکز شي، جنوبي او مرکزي اسیا سره وصل کو او د دنیا په جنجالي پیښو کې طرف واقع نشو. په همدې سیاست کې اوس ډېر ښه روان یو. تاسو وینئ چې له ډېرو داسې جهاتو سره روابط شته چې هغوی په خپل مابینځ کې سره وران دي، سره خفه دي، خو له موږ سره جلا جلا ښې اړیکې دي. همدغه د سیاست بنیادونه دي چې موږ ایښي دي او کوشش کوو چې له هر طرف سره هغه مشکلات بالاخره صفر ته راټیټ کړو. په همدې سلسله کې پرمختګ هم کړی ده او اثرات هم په افغانستان کې لیدل کېږي. او څومره فکر کوئ وخت نور په کار دی چې نړۍ مو په رسمیت وپېژني؟ زه فکر کوم دا موضوع تر ډیره حده په نړیوالو پورې اړه لري، ځکه د موږ لخوا ټول هغه شرایط پر سوي دي چې هغوی هم باید په رسمیت وپېژني. په دنیا کې به هیڅ داسې یو حکومت پیدا نه کړي چې نړۍ له دې وجې په حکومت نه په رسمیت نه پېژني چې هغوی کې مکتبونه بند وي یا هغوی کې په هغه معیار باندې ځینې کارونه نه وي سوي لکه دوی چې غواړي، بلکې د رسمیت پېژندلو لپاره هغه شرایط چې اړین دي هغه پر سوي دي. موږ تاسو په دنیا کې د کورنیو حکومتونو وینو، شخصي حکومتونو وینو، دیکتاتور حکومتونه، کودتایي حکومتونه، جمهوري حکومتونه، اماراتي حکومتونه، دا ټول وینو دنیا په رسمیت پېژندلي دي. آیا کوم داسې یو حکومت شته چې هغه د همدغو شرایطو له وجې په رسمیت نه وي پېژندلي، کوم چې دنیا اوس موږ ته راوړاندې کوي؟ نو ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې دریځ مو همغه پخوانی دی او د دنیا خبرې او غوښتنې چې درته وړاندې کوي د په رسمیت پېژندلو په بدل کې هغه نه منئ؟ یو نیم کال مخته چې به ما کله له بهرنیانو سره خبرې کولې په دوحه کې یا د کابل کې یا د دنیا په نورو هیوادو کې یا په ناروې کې، نو هلته به تقریبا د 10 په شاوخوا کې داسې موضوعاتو چې موږ به بحث کاوه او د حل کوشش به هم کاوه. اوس له هغه 10 نه تقریبا ټول حل سوي دي، یوازې دا یوه د تعلیم موضوع پاته ده. نو دا خو یو لوی پرمختګ داسې سوی ده.